اے خلکو د جنت دروازې تاسو لپاره کلاو دي چانس ته نه وي شورځي یا دیر شو خو مدا چې داخلي کې کړه د جهنم دروازې په کې بندي ځان د پاره شتوا برابر نه کې چې په داخل شي او شیطانان په کې تړلې شي بروي د ابو هريره رضی الله عنه باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دا د شي نشه جنتونه په کې کلاوي یو روایت کې راغلي بلکارانه په کې شروع شي او جهنمونه په دې کې تړلې کېږي بنديږي دغه دروازې او شیطانان په کې تړلې کېږي نو دومره ترغیب لکه خلک وایي چې زموږ دروازې تعالی کلاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې مقصد دا دی چې اے خلکو د جنت دروازې تاسو لپاره کلاو دي چانس ته نه وي شورځي یا دیر شو خو مدا چې داخلي کې کړه د جهنم دروازې په کې بندي ځان د پاره شتوا برابر نه کې چې په داخل شي او شیطانان په کې تړلې شي نو سواد دا دی چې په دې کې شیطانان تړلې شي دي به په دې رمضان کې دي مسلمانانو غلطۍ نه کوي قتل او قتال غیبت جنگونه میرا نور شینا یو وجدا چې وړ شیطانان په خوشي دي او دغه موجودات چې دی ولس مشتکی زمونږ استاد د نفس هغه د دې شیطان سره داغه ملګرتیا سره دومره عجز شوی دی چې په دې ومس کې هغه کنټرولېدل او هغه قبضه کې راتلو مشکل غونډه کوي حدیث امام رضی الله کریم علیه الصلاه والسلام له چوي دی به غره عمل په عملونه کې کوم یو عمل دی یا رسول الله نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته چې علیک بالصوم د روزي اهتمام وکړه دلته په حدیث باندې اشکال کله رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد په سبیل الله ذکر کړي کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام روزه ذکر کړي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ذکر کړي او کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر بلار د خدمت مسله ذکر کړي کله انفاق په سبیل الله ذکر کړي سړي د کتلې دي دغه موافق به جواب ورکړي دی خو لیکن روزه د ټول کې موقوف علیه او اساس دا تا د نور عبادتونو وړاندې کوي هغه له نور مخامخ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل تاسو باندې رمضان لازم کړي دې در باندې پرش کړي دي کوم انسان چې د دې اهتمام کوي د دې روزه ونی ولا په کبدای چې د ګنا نه بده شي پاک لري شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د مور نه چې دې ته ولې شو څومره خیر په موږ تاسو دي څومره ګناونه په موږ تاسو دي عجیب چانس عجیب موقع هغه الله عز وجل موږ تاسو له نصیب کړه مناسب ده چې په دې وخت کې موږ او تاسو د ټول ګناونه په دې باندې ختم کو دا چې پاک شو لکه د مور شری نه پیدا شي د حج بارک دا خبره کړې کله نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي الصوم دروجه چې جن ډال ډال دې څه مقصد میدان د جنگ کې د دشمن سره تور زری شروع شو او هغه په تابانه ګذر هغه در باندې گزار کې د نيجي دا هغه مخه ته خپل ډالونه سي بلاک وکي د ګنا نه د بچ کېدو اساسي بنیادی سبب ډال د شیطان د بچ کېدو اساسي بنیادی ډال